ډېر ګرانو ګلالۍ ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. بیا هم خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. هیله کوم چې خپل درسي چینل د نورو ملګرو ماشومانو سره هم شریک کړئ. لایک او سبسکرایب مه هېروئ ترڅو ټول درسونه په منظمه توګه ولیدای شئ. نن به بیا هم خپل درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو. اوس تاسې هم سره تکرار کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوه ځله تکرار کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو نوی درس بیا هم د الفبا د ځانګړي تورو درس دی. دا ځل یې تاسو ووایئ. ت ث ذ دال ر ي س ل. آفرین، ډېر ښه ووایئ. او دا ځل د ی نوبت دی. د ی د حرف یا د ی د توري نوبت دی. ی هم په کلماتو کې درې غږه لري لکه د نورو تورو په شان. غ، ی، غ. ی د نورو تورو په شان درې غږه لري. غ، ی، غ. اوس به راشو وګورو چې ی ما په کومو کلماتو کې تاسو ته چې په پیل کې راغلي ټاکلي انتخاب کړې مې ده او څرنګه غږ کړي. مثلا ی غمنځ، غمنځ، ی غمنځ. په دې تصویر کې وګورئ، دا یوه ښکلې غمنځ ده. په غمنځ موږ څه کړو؟ په غمنځ موږ خپل سر مغنځوو او خپل ځان منظم کیو چې ښه ښکاره شو، پاک ښکاره شو. ی غمنځ، غ تلفظ کی. ی غمنځ. څوک خپل سر په بورس غمنځ کی وي او څوک په غمنځ یې غمنځ کی وي. غمنځ، دې ته غمنځ وایي، غمنځ. اوس به راشو وګورو چې بیا ما ی په کومه کلمه کې تاسو ته انتخاب کړی چې په پیل کې راغلی او څنګه تلفظ کیږي. ږیره، ږیره. هغه ویښتان چې د نارینه‌و په مخ شنه کیږي ږیره ورته ویل کیږي. په دې تصویر کې وګورئ، د دې سړي ږیره، ږیره. ږیره، ږ تلفظ کیږي. ږیره، 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 ږیره. نو چې ما به په کومه کلمه کې تاسو ته ترانه خوښه کړې وي او څنګه ترانه به وي. هیله لرم چې ترانه مو خوښه شوي. دوه ځلې به زه درته ولولم او دوه ځلې تاسو ولولئ. غمنځ. سرغمن ځان آماده کړه، ځان د پاک او ښه سوتره کړه. ځان ساتنه په موږ فرض ده، ښه روغتیا لکه ګوهر ده. بیا به هم درته ولولم. سرغمنځ ځان آماده کړه، ځان د پاک او ښه سوتره کړه. ځان ساتنه په موږ فرض ده، ښه روغتیا لکه ګوهر ده. ښه اوسې تاسو ولولئ. ی غمنځ. سرغمنځ ځان آماده کړه، ځان د پاک او ښه سوتره کړه. ځان ساتنه په موږ فرض ده، ښه روغتیا لکه ګوهر ده. یو ځل بیا یې هم ولولئ. سرغمنځ ځان آماده کړه، ځان د پاک او ښه سوتره کړه. ځان ساتنه په موږ فرض ده، ښه روغتیا لکه ګوهر ده. آفرین، ډېره ښکلې مو لوسته، ډېره ښه مو لوسته. خدای دې وکړه چې خوښه شوي مې ځان ساتنه یعنې سوترګي، پاکي په موږ تاسو فرض ده. د دې دپاره چې موږ روغتیا ولرو. اوس نوبت ورسید د کارخانګي یوه صفحه د ی د حرف نه ولیکئ او خپل مورجان و پلارجان ته یې وښایاست چې تېروتنه هم نه وي کړې. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای پامان.